چلیږي د حالاتو چې مرضي په ژوند کې څنګه چلیږي د حالاتو چې مرضي په ژوند کې څنګه انسان د ژوند د څنګه زی راضي په ژوند کې څنګه او بغیر لتا نه راشي او بغیر لتا نه لاړ شي بغیر لتا نه راشي او بغیر لتا نه لاړ شي خبر نشم چې تیر مې شو سپرلی په ژوند کې څنګه او جانانه صرف دومره تماشې له خو مې راشه جانانه صرف دومره تماشې له خو مې راشه چې تا ته به مې ښکاري بېوسي په ژوند کې څنګه. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور امیر قرار په خپل ادبي پروګرام د زړه قرار کې. یقینا ګرانو مینوالو، تاسو کتلي دي همیشه هم دا ښه وي، دا تکل وي چې دا شاعران ملګري، دا لیکوالان ملګري راولو، ستاسو دپاره ترنه خشته خشته شعرونه غزل نظم ریکارډ کوو او ستاسو مخې لی راوړو. دغه شانې کې مې نن بیا یو ځل هڅه کړې ده، راغلی یم د یو ډېر ګران مشر خواله چې نوم یې د امجد ارماني. د ټولو نه مخکې خو امجد ارماني صاحب تاسو ته په خپل ادبي پروګرام د زړه قرار کې په دویم ځل هرکلی کوم. ډېره زیاته مننه امیر، ستاسو د ایاز ارماني صاحب د ټول ملګرو ډېره زیاته مننه. محمد اجان بلنګ هم راغلی دی او کورودانې درته وایم ډېره زیاته مننه. ګرانو مینوالو، ذکر مې وکړلو چې امجد ارماني صاحب له په دویم ځل راغلی یم، نو یقینا چې امجد ارماني صاحب زموږ د پروګرام کوربه دی، خو چونکې نن هم میلمه کړی دی، غوښتل یم چې راشو او د ارماني صاحب نه خشته خشته نوې چسلي کې کړي دي، غزلې لیکلې، نظم یې لیکلې، ټپې لیکلې چې هغه ته ریکارډ کړو، ستاسو مخې لی راوړو. ارماني صاحب مینوال خو شته، تاسو پیژني، نوې هم څه لیکل کړي دي، څه به ورته ډالې کوو؟ جي یو دوه غزلې به ته نوې ووایم چې فکر د صنم کوو ځان له چرته غم کوو، فکر د صنم کوو ځان له چرته غم کوو، ستا په سر تهمت اخلو ستا په سر قسم کوو، ستا په سر تهمت اخلو ستا په سر قسم کوو، ستا د ارمان خیال ساتو ځان باندې ستم کوو، ستا د ارمان خیال ساتو ځان باندې ستم کوو، ته زړه له دارو کوه مونږ به ورله دم کوو، ته زړه له دارو کوه مونږ به ورله دم کوو، امن او د مینې واز ګرځو چم په چم کوو. او یو غزل به سره بل شریک کبه چې د لنډ مخر غزل دی چې زه انتظار چیزو زه انتظار چیزو راځه دلدار چیزو، په ګل ویشتنه به وي په لویه لاره چیزو، په ګل ویشتنه به وي په لویه لاره چیزو، زړونه به دلته پرېږدو ستاسو د ښاره چیزو، زړونه به دلته پرېږدو ستاسو د ښاره چیزو، مرګه مزه به څه وي داسې بې یاره چیزو، مرګه مزه به څه وي داسې بې یاره چیزو، دا بېوسي ده که نه تش له بازاره چیزو، دا بېوسي ده که نه تش له بازاره چیزو، تا سره زه مرماني له ننګرهاره چیزو. ډېره مننه. دغه دوه نوې غزل او سزول سره ته رایادېږي نو هغه سره شریک کړمه چې یو دوه شعره ته وایم مخکې چې منمه چې ښایسته ښایسته ګلان رانه تاویږي، مورچې یې کړلې جوړې رقیبان رانه تاویږي، او ویل یې د جمعې په شپه یریږم لاليه، ویل یې د جمعې په شپه یریږم لاليه، په کور کې مو انځر دی او پیریان رانه تاویږي. مننه. ویل یې د جمعې په شپه یریږم لاليه، په کور کې مې انځر دی او پیریان رانه تاویږي. او د زوړ غزل څو شعرونه به ووایم چې اور راپسې مه راوړه، نور راپسې مه راوړه، راشه پېښور نه خو شور راپسې مه راوړه، او ما له سره بنګړي راوړه، تور راپسې مه راوړه، او زه د مینې فصل یم لور راپسې مه راوړه، زه د مینې فصل یم لور راپسې مه راوړه، یا رقیبه مه راځه کور راپسې مه راوړه، او نه کوم ارماني یاري زور راپسې مه راوړه. د بل غزل څو شعرونه ته وایم چې ملګرو اورېدلي هم دي، خو یو ملګري غوښتنه کړې وه چې د خپل شهید ارمان د سر نه مې ډیوه لرې کړه، د خپل شهید ارمان د سر نه مې ډیوه لرې کړه، کتاب مې واغسته د کور نه مې وسله لرې کړه، او زه په خپل ځان باندې تکړه وم نو دا مې وکړل چې د بېننګه یار د خوا نه مې کوڅه لرې کړه، زه په خپل ځان باندې تکړه وم نو دا مې وکړل چې د بېننګه یار د خوا نه مې کوڅه لرې کړه، او یو څوک د مونځ نه پس دعا کوي چې څوک یادوي، یو څوک د مونځ نه پس دعا کوي چې څوک یادوي، یو چا د مونځ نه پس خیرو ته لوپټه لرې کړه، یو څوک د مونځ نه پس دعا کوي چې څوک یادوي، یو چا د مونځ نه پس خیرو ته لوپټه لرې کړه،
اواز یې راکړ ارماني زه دې پېژنم چې مې پرون د یار د قبر نه خازه لرې کړه. ډېره مننه. ډیره مننه ګرانو مینوالو. څنګه چې مې ذکر وکړو چې راغلی ما ارماني صاحب مې په خوا کې کوشش مې دغه چې د هغې نه مې خشته کلامونه چې کوم مې نوي لیکلو هغه مې ریکارډ کړل، خو په اخره کې زه په خپله غوښتنه باندې ارماني صاحب نه د یو کلام غوښتنه کوم، نه که څه شعرونه ورته یاد دي نه چې هغه راته ډالۍ کړي. ارماني صاحب ډېره مشهوره سندره ده ستاسو، راپاسه که نه وګوره چې څه مې درته راوړل. د دغه غزل که څه شعرونه یا ټول یاد وي نو ډېره مننه وي. ډېره مننه. د هغې نه مخکې به یو دوه شعر ووایم چې سم راپسې شوی دی، غم راپسې شوی دی، او هسې نه بېلتون راشي، زم راپسې شوی دی، او صرف پښتانه وژني، بم راپسې شوی دی، او یو سړی خو نه دی یار، چم راپسې شوی دی. او دغه سندره خو ډېره مشهوره ډېرو خلکو اورېدلې ده چې راپاسه که نه وګوره چې څه مې درله راوړل، دا سترګې دې پې تورې که رانجه مې درله راوړل، او په مینه کې خلوص او صداقت ګوره لاليه، ګلونه د شړشم دي خو د زړه مې درله راوړل، او د دوو میینو روغ او بېګا زمونږ حجره کې یې واخله که نه مړې سم خواږه مې درله راوړل، او قلار شه شور نه کړې چې راپا نسي جانانه، قلار شه شور نه کړې چې راپا نسي جانانه، د خوږ زړه ارمانونو ټول د مې درله راوړل، او هغې وې ارماني ستا شاعري خو ټوله زه یم، خواږه لفظونه پښتانه مې درله راوړل. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. ګرانو مینوالو تاسو وکتل چې د امجد ارماني صاحب نه مې خشته مرکه ریکارډ کړله، ستاسو مخې له مې راوړله. تر بل پروګرام پورې خپل ورور امیر قرار له ورکړې اجازه ته د لوی الله په امان.